سلامونه دوستانو. په چارسده کې د شپږو خویندو یو ورور 3 کسانو ډیر په بیدردی سره قتل کړی دی. ټول حقیقت را سره په ویډیو کې وګورئ. ملګرو د ویډیو کتونه مخکې درته یادونه کوم که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر قسم معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. دوستانو په چارسده علاقه کې 3 ظالمانو یو هلک ډیر په بیدردی سره قتل کړی دی. ملګرو حقیقت څه دی؟ د پولیسو کاروایی وکړه او د ملزمان یې گرفتار کړي دي. ملزمان په خپل بیان کې څو داسې ویلي دي چې ما سره د هلک تعلق نه ساتو نو په دې وجه ما قتل کو. قتل نه بعد مې پرېښودو او زه ترې لاړم. په سبا زه مزدورۍ ته تللی وم. ملزم وایي چې د هلک په مدرسه کې سبق ویلو او په 2مه درجه کې و او د شپږو خویندو یو ورور او په دې وخت کې مې د هلک ته ما وویل چې زما سره تعلق یعنی یارانه کوه خو چې انکار یې وکړو نو ما وویشتو او قتل مې کو. دوستانو په دې وخت کې به د الله نه څوک داسې سوال وکړي چې یا الله ماته یو ښکلي زوی راکړي، ځکه چې دا ظالمان یې په داسې مرګ مړه کړي چې بیا یې څوک د تپوس هم نه وي او مور پلار یې بېوسه دي چې د هغه نه تپوس وکړي. او زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې د دوی ته د سرعام پانسي ورکړي شي چې هیڅوک داسې ونه کړي. ملګرو دا یو دردونکی خبر چې تاسو سره مو شریک کو. مننه کوم چې ویډیو مې سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې ځولې. الله پامان.